قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. نن تاسو سره یو داسې سوشل ویډیو شریکوم چې دا ویډیو موږ ته یو چا راولېږله او په کتلو باندې موږ هم ډېر زیات خفه شو. دا ویډیو داسې ده چې یو ښځه خپل بچي ته شیده ورکوي، پی ورکوي، نو دا غلطي څنګه شوې ده او د دې نه ځان څنګه ساتل پکار دي او د دې سره سره نورې هغه فایدې چې خپل بچي ته د خپل عمر مطابق پی ورکول پکار دي. دې ټول تفصیل باندې به تاسو په دې ویډیو کې پوهوم، تاسو به خبروم. نو تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، که تاسو ته معلومه وي نو نن سبا د موبایل دور دی. د موبایل په دې دور کې هر سړي ځان ته موبایل پیدا کړی دی او موبایل یې نیغ نیولی وي. نو همدغسې یو ویډیو چې په سوشل میډیا باندې راغلی، دغه کس دغه ریګارډینګ د خپلې کورنۍ نه کړی دی، یعنې خیال یې نه و. او دغه ویډیو کې داسې حرکات ښکاره شوي دي چې یو ښځه خپل ماشوم ته پی ورکوي. نو هغه ټول هر څه په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي او اوس دغه ویډیوګانې خلکو یو بل ته لیږلې رالېږلې. نو ما غوښتل چې په دې باره کې یو ویډیو جوړه کړم، تاسو خبر کړم چې خپلو بچو سره چې ستاسو کومې موبایل وي دغه موبایل یې وساتئ ترېنه، ځکه چې په دې سره ستاسو کورونه بربادېدلی شي. دا خو یو ډېره د شرم نه ډکه خبره ده چې یو ماشوم د موبایل راخلي او هغه دې تاووي او ستاسو نه دې پکې، یعنې د ښځو نه دې پکې ریکارډینګ کوي. نو قدرمنو دوستانو، ډېر زیات خیال ساتل پکار دي، ډېر زیات احتیاط کول پکار دي چې دغسې کارونو نه، دغسې څیزانو نه ځان وساتل شي. ځکه چې کله تاسو دا ویډیو وګورئ نو تاسو به توبې وباسئ، آیا ولې داسې کار د دې خلکو نه کېږي چې ځانونه هم شرموي، خپل قام ولس هم شرموي. نو دا ویډیو هم که تاسو کتل غواړئ نو زموږ پیج ته میسج وکړئ، تاسو سره به دا ویډیو هم شریکه کړو. خو دا ویډیو یقینا چې د کتلو نه ده، الله پاک دې دوی ته هدایت ور په برخه کړي.